علیکم معلم صاحب څه کوې تا چېرته یې چا په دغه قلا کلي کې نه مړه دا خو د قلا بام کې ته ولاړ یې قلا د کلي بام دی که نه او ستاسو حجره ده لاړه سطحه ده ماشاءالله حد دی حد وړي خو ماشاءالله ډېر یخي ده او ولاړ دی دا توپ دی په توپ دیسي باندې دا راشتل به دی باندې پشانګان به یې دغه کول او دا ځای نه به صحیح ده نو دا کلي ته خلکو ته څه پیغام ورکړې کلي ته د چکر له راشي د نور ولایتونو والا ته کلي سیلانیانو ته دا پیغام ورکوم چې راشي بې ځایه د پټو غاړو ماړو کې دې نه کښېني ځکه زموږ دا خلک خو پښتانه خلک دي لږ خفه کېږي په زنانهو باندې او زموږ دا غریب منطقه ده زنانه پکې پټو له ځي په دې خاطر باندې او بل سیندونو له دې نه ځي سیندونو سره بلد نه دي سته وړي بله ورځ یې څلور کسان وړي او ټول د یوه کور نه مړه نو په دې خاطر د سیند غاړې له دې نه ځي سیند ښایسته پیغام دې ورکړو نو راځي موږ انشاءالله مېلمه پالنه یې کولی شو ته تیار یي خو په دې غاړو ماړو کې دا ښه کار نه لږ سړی او دا نورستان ته دا ولسوالۍ نږدې ده که نه او نږدې زموږ سرحد دی نورستان سره موږ سرحد لرو په 7 کیلومتره کې سرحد سره لرو ها ماشاءالله دا خو بیخي نږدې ده نو چې نورستان دی نو بیخي نورستان ساحه کې ښایسته پیغام دی ورکړو د دې معلم صاحب پیغام واورئ اورئ دا په چپ ادارې لیسه کې معلم دی قیم الدین معلم صاحب او ښایسته پیغام یې درکړو دغسې وکئ امن دی راځئ چکر له راځئ خو د پښتنو د ناموس خیال سره ساتئ ځکه چې زمونږ او ستاسو ټول یو ناموس هم دی یو عزت دی او نور راځئ مړه خپلې چکرې مکرې ووایي خو دا بل نصیحت هم ورسره وایي غوږ کې کېنوئ چې سیندونو ته هم راځئ ځکه د افغانستان کونړی سیند خونړی سیند که نه بالکل ډېر کارو ته مونږ یو دا خامخا کال کې 2-3 مړي کوي او زمونږ کشر ورور هم دا وړی و که نه غریب یې دغې کې غرق شوی شهید شوی زه صحیح ده نو سلامونه